السلام علیکم. الا دا خو تو د ستړې مشي کېنه تو زړه مې بند دی بسکټ خوري او ولې نه خورم؟ دا د لا څنګه زړه بند دی تو داسې ښکارېږي جوړ بیا د مرچکې خوړلی دی نه نه مې دی خوړلی. ما وی چې ته به څه وې وختي دې زمونږ د کور مخې ته الټې کړې وې څوک چې مرچکې خوري مونږ د هغه له اپریشن کوو. اپریشن؟ تخته توتو بامبوجي د لا اپریشن کوي؟ وای دا خو شین شربت دی، دا خو د ګوړې شربت دی، دا خو ملاتوته ده پکې. ما ته سم نه وایي مرچکې د خربچې. د خپل مینې چې اظهار کوي، هو ته چې زما صفات پچار کوي، د خپل مینې چې اظهار کوي، زما په زړه کې ستا مقام اوچت دی، تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی، تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی. ویم وی جانو ویم دا لاس کې د څه نیولې دي، ویم وی دا خو رسګوله ده، ویم راکه چې زه وخورمه. نو زه هغه رسګوله وخورم نو زه بیا په ما څه چلو شي نو مینه شروع کړم هغه سره. زه ورته ویم ویم وی جانو ویم دا خو ویم خوږه رسګوله وه، او ویم جانو ویم ته خو زما د زړه ته داسې پرېوتې، ویم داسې پرېوتې جانو چې ویم هغه کور کې به مې مور پته مه او ویم زه راغلی پیو دپاره یم، خو زه بیا بل ملاقات له دله راځمه. السلام علیکم ګرانو کتونکو، جابر شاه درویش یم. دی وخت راغلی یم دا پور نوخار ډاګونو علاقې ته. دا سوري بابا محله ده، دلته کې یو ډیر زبردست ټیلنټډ زلمی چې د بلال بابوجي په نوم باندې الوی واړه پیژني. ملګرو ته د یاد وي چې بلال بابوجي سره 3 کاله مخکې مونږه یو پروګرام کړو، هغه ډیرو زیاتو مینوالو خوښ کړو. دا یو داسې ټیلنټډ زلمی دی چې مختلف قسمه اوازونه هغه خلک خوښوي ده، او داسې د ډیر خلکو مختلف قسمه اوازونه باندې دی هغه خاکې کوي او مزاحیه اوازونه وباسي. نو ډېر ټیلنټ دی پکې، خو ګیله هم لري چې تر اوسه پورې چا سپورټ کړی نه دی. 3 کاله پس چې موږ رالو نو د ده په زړه ډېر زیاتې ګیلې وې. نن به ورسره ګپ شپ لګو، ستاسو دپاره به دنه مزاحیه اوازونه خبرې اترې هم ریکارډ کوو. راځئ چې ملو شو سره. بلال بابوجي څنګه یې؟ ژوند مو څنګه روان دی؟ خیر د جی پهله خو موږ ستاسو کیمرامین صاحب ستاسو ډیره شکریا ادا کوو، او جی ایس ډي ټي وي هم شکریا چې تاسو بیا 2-3 کاله مخکې راغلی وي او اوس بیا 3 کاله پس راغی. نو موږ ډیره شکریا ستاسو ادا کوو چې په لنډ ټایم کې موږ دپاره ټایم وښکو او راغی. بلال بابوجي تاسو سره چې کله ډومبې پروګرام موږ وکړو، زموږ دا خیال و چې د 3 کاله کې به تاسو ډېر مخکې لاړ شئ. آیا دا پښتانه ولې تاسو نه سپورټ کوي؟ د دومره ټیلنټ باوجود هم هغه سپورټ تاسو ته میلاو نه شو، هغه مینه میلاو نه شوه. که نن موږ وګورو نو په اباسو ټیک ټاکرانو باندې په 007 باندې څومره سپورټ دي، څومره خلک لګیا دي، دا ویډیوګانې شیر کوي، هغه لایک کوي. څه ویل غواړې په دې هکله؟ په دې خو زه ډېر زیات خفه یم چې لږ غوندې معمولي غوندې کس راوچت چې او هغه دونه حد ته ورسئ، او چې کم ټیلنټ والا زه خپله یم نو ما سره لکه عوامو مینه وکړه، خو دا ډایرکټران چې کوم دي نو دی ما سره مینه نه کوي. ولې چې ما سپورټ کوي نه، بل دا اوس په ډرامې شروع دي، فلمونه شروع دي، نو مخکې به بلا فلمونه ډرامې وي، او اوس دغه ډایرکټران زه ګورم فلمونه ډرامې شوټینګونه شروع شوي دي، نو سپورټ بیخي زما نه کوي. اوسه پورې ما په خپل ځان باندې دا خواري وکړه، محنت مې وکړو چې دونه مې په مخ خندا خوشحالي د عوامو مینوالو دپاره راوستې را په مخ باندې، او بیا به هم کوشش کوم چې زه یې راولمه چې زما عوام مینوال مسافر خویان دې زموږ میان دې خوشحالې وي. او بل زما
سوشل میډیا نه زه لږ اوټ شوی وم، تاسو ته خو پته زما مورکۍ وفات شوې وه، نو هغې په وجه یو 7 میاشتې مخکې نو بیا میډیا نه زه اوټ شوم مکمله. نو دا اوس پیله انټرویوز دی چې تاسو راغلي او تاسو سره ناست یم او په مخ مې خندا په خپله راغه، کني زما په مخ هم خندا داسې نه وه، او نن چې تاسو راغلي نو زما په مخ خندا ښه ډېره راغلې ده. ښه بابوجي ستاسو ګیلې په ځای دي، مونږ خپل ځاني ستاسو دپاره تابعدار وو، خو ستا خبره چې کم ډایرکټران دي نو هغوی مالدارو ته په دې سپورټ ورکوي چې هغوی ترېنه څه بودی د پیسو وجه وي یا نور څه داسې د هغوی نه څه لالچې وي، نو په کار ده چې داسې غریب سړی تاسو سپورټ کې. دا ټول ډایرکټرانو ته ویم. ښه کتونکي د ګوري څه به راسره شریک کول غواړې؟ زما خو بلا ډبلینګونه هم چلیږي، بلا خاکې ډرامې شوګانې، نو شاهد خان جهانگیر خان اوازونه، اسمالت اواز شو، داسې بابوجي نانا خرش پرش، دا ټول اوازونه زما ډبلینګونه وکړل، نو زما توتو پې غوسه کېږي. ډبلینګ یو خاکه ده بابوجي. اوهو دا ماشوم هر وخت جاړي، ځان نه پونکې جوړ کړی دی، واده مې ملا نه دی کړی چې دا ماشومان خلک څنګه کلاروي، دا وګورئ پونکې دی، پخو ببرسرو لپټخو په سره وی کنه مور او پلار درته تمیز نه دی ښولی، ښه ده چې ام یې پیدا شوه، په ژړا یې ځان مړ کو، چرته توتو را نشي په هغه به هم دا پونکې هر ځای بد لګېدو، غب غب به یې کوله. زه به امبوجي په پیله ځل د د نیکۍ کار وکړو، نور خوسم د خدای تعالی کمه کلې، زه به امبوجي ګانه پې پلی کا. ډېر ښه، ډېر زبردست. کتونکي د ګوري نور هم راسته شریک کې چې څومره اوازونه تاسو هغه خپل ذهن کې جوړ کړي دي، هغه به نن ټول مونږ سره شریک کوي. شاید جهانگیر خان ځان له یو ډایلاګ کړی دی او زه ډېر زیات په میډیا ویم، والا تاسو دواړو خو داسې د مینې لیونې یې، په دې سترګو کې درته د بل چا مینه ښکاري نه، او دا زه درته جوړ د کارخانو هغه پوډرې ښکارم چې پاټک سره به ناست یم او پوډر بس کم. پرېږده د دې جنۍ لاس، کنې په دې ډک بازار کې بدلا اوس قبر جوړ کم، قبر بس بس بس. نور راسه مخکې هم شریک کې دا توتو اوازونه هغه هم خلک ډېر خوښوي، بل چې دی نو اسمالت اوازونه هغه هم خلک ډېر زیات خوښوي، هغه اواز تاسو ډېر زیات ښکلي انداز کې کوئ، نو شریک کې را سره. اسمالت خو اوازونه ډېر اوازونه راځي د رنګ په رنګانو، خو د همارې پکې لږ اواز هم د غرې که نه د شاهد خان د اواز چې سړی وکړي نو هغه لږ دروند اواز دی. کوشش کوم چې د اسمالت اواز باندې چې مینوالو ته وکړو، مینوال یې وګوري، د مینوالو ډېر زیات خوښ کړی دی. د خپل مینې چې اظهار کوي، هو ته چې زما صفات پچار کوي، د خپل مینې چې اظهار کوي، زما په زړه کې ستا مقام اوچت دی، تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی، تا ته چې ګرانه یما دا محبت دی. ډېر ښه، د توتو اواز را سره شریک کې. زما خو ماته خو ډېر مینوال وایي چې د توتو هغه خاکه تاسو نه کوئ، د توتو هغه خاکه وایي مرچکې د خربچې، نو هغه ډېر زیات هغه مینوال زما خویندې په کورونو کې چې کومې ګوري نو هغه یې ډېر زیاتې خوښوي. نو ماشومان اکثر په بازار کې رواني مور سره یا خور سره یا هر چا سره، نو ورته وایي امي مورې یو بابوجي روان دی، هغه دغه ساده ګل روان دی. نو مونږ ډېر زیات خوشحال شو چې ګوره ماشومان هم زمونږ مینه مونږ سره کوي او زمونږ خاکې ګوري. او مسافر آل پاکستان زه شکریه ادا کوم. نو راځئ چې د توتو او هغه بابوجي
کم انداز کې مرچکې د خر بچې. السلام علیکم. الا دا خو تو د ستړې مشي کېنه تو زړه مې بند دی بسکټ خوري او ولې نه خورم؟ دا د لا څنګه زړه بند دی تو داسې ښکارېږي جوړ بیا د مرچکې خوړلی دی. نه مې دی خوړلی. ما وی چې ته به څه وې وختي دې زمونږ د کور مخې ته الټۍ کړې وې څوک چې مرچکې خوري مونږ هغه له اپریشن کوو. اپریشن؟ تخته تو بامبوجي د اپریشن کوي؟ وای دا خو شین شربت دی، دا خو د ګوړې شربت دی، دا خو ملاتو ته د پکې ما ته سم نه وای مرچکې د خر بچې. ډیر خو ډیر زبردست بابوجي یو څو وازونه را سره نور شریک کې بیا پروګرام راټولو د ګل بابو واز را سره شریک کې او اینا پستا د ګل زما خو یو ډراما کړې د ساده ګل زما یو ویډیو وایرل شوی 2-3 ویډیوګانې مې ساده ګل انداز کې وکړې نو عوامو مینوالو خوښ کې. بل ګل بابو یو 2 ډرامې ما کړي سمه لانجه ده او مشره بیبي. نو سمه لانجه کې زه ورته وایم زه هغې کې اکټر یې هغې کې هم زه ویلن یم او عمران خټک صاحب پکې د خټک دی نو هغه اکټر دی. هغه 2 رسګولې وي یو تورې او یو سپینې نو هغه تور چې وي د نفرت او دا سپین وي د مینې نو هغه ماله د تور په ځای هغه سپین رسګولې ته زه په زور علم نو انداز پکې زما داسې رہی. ویم وای جانو ویم دا لاس کې د څه نیولې دي ویم وای دا خو رسګوله ده ویم راکه چې زه یې وخورمه. نو زه هغه رسګوله وخورم نو زه بیا په ما څه چلو شي نو مینه شروع کړم هغه سره. زه ورته وایم ویم وای جانو ویم دا خو ویم خوږه رسګوله وه او ویم جانو ویم ته خو زما د زړه ته داسې پرېوتې ویم داسې پرېوتې جانو چې ویم هغه کور کې به مې مور په تمه او ویم زه راغلی پیو دپاره یم خو زه بیا بل ملاقات له دله راځمه. نو چې دویم ملاقات زه وکړم رسګوله ته زه توره بیا هغې سپینې په ځای زه توره خورم چې نفرت مانو کي نو زه هغه وخورم زه ورته وایم ویم وای جانو ویم ما ته خو مور ویم پی او مالګه او ماسته یاد کړي وه او ویم تا سره ما ټوله ورځ دلته تېره کړه. ښه دا راته وایه چې دا وخت څنګه تیر شو د دومره وخت کې چې موږ نو راغلي آیا چا سپورټ کړی وي؟ یاره بس تا د وخت خبره وکړه وخت خو شکر الحمدلله ښه تېرېږي او تېرم شو خو دې نه مخکې سیلاب راغلی و زمونږ په سوري بابا علاقه باندې تاسو ته به پته مي نو بله میډیا به ماله راتله هغې نه مخکې تاسو خو به کتل او چې سیلاب راغو نو سیلاب نه پس نه ماته یو میډیا رنګ وکړو نه یو کس راغو نه دا وی چې دلته یو بلال بابوجي دی مونږ به شپه ورځ راتلو او راشه چې نن سخته ورځ په هغه راغلی را نو ماله په سخته ورځ کې یو میډیا رانغه زه ډېر زیات ګیلمن یم چې د سیلاب دغه یې راغو او هغې نه پس هم ماله یو میډیا رانغه او ستاسو ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو سره د ملګرو تشریف راوړی ډېر زیات خوشحال یم په تاسو باندې او والله چې زمونږ خو په زړه کې تاسو پراته یې او زمونږ د زړه سرونه ګلونه یې او مونږ خو وایو چې تاسو کیمره مونږ ته ولګي مونږ به د بل په مخ خندا خوشحالي راولو نو چې دا کیمره ونه لګي نو بل په مخ خندا خوشحالي خو ډیره ګرانه ده زه وایم نو ستاسو ډیره مننه چې تاسو نن ستاسو په جی ایس ډي ټي وي سکرین باندې ناست یو مینوالو ته او ډیره شکریا د مسافرو ادا کوم چې سپورټ کوي ما